ان صاحب لیکي وایي زړه کې نه ساتم نفرت پاچا سړی یم زړه کې نه ساتم نفرت پاچا سړی یم تل کومه محبت پاچا سړی یم او ښکلي ټوله وزیران زما په څنګ کې ښکلي ټوله وزیران زما په څنګ کې ورته ګورم هر ساعت پاچا سړی یم او مخامخ کوم خبره هر سړي ته مخامخ کوم خبره هر سړي ته نه کوم منافقت پاچا سړی یم او نن حتمی د جانان سترګو ته به ګورم بریال صاحب نن حتمی د جانان سترګو ته به ګورم نن کوم دا بغاوت پاچا سړی یم او د خپل زړه د پرهرونو پروا نه کړم استاده د خپل زړه د پرهرونو پروا نه کړم له دردو اخلم لذت پاچا سړی یم او که هر څو دا خلک بد راپسې وایي که هر څو دا خلک بد راپسې وایي اند لرمه صفانیت پاچا سړی یم قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې امید لرم چې ټول به روغ او جوړ وي لیدونکو نن سره په خوا کې ګران استادان موجود دي نو له دوی څخه به خواږه شعرونه او ټپې اورو امید لرم چې ستاسو به هم ادبي تنده راسره ماته شي استاد محترم ښه راغلاست ډېره زیاته مننه ایوبي صاحب وایي دا ښکلي ښکلي مولونګ د کلي دا ښکلي ښکلي مولونګ د کلي دا ښکلي ښکلي مولونګ د کلي باور دې وشه چې پرې جوړ دی زمونږ رنګ د کلي څومره زبردست وه او که خدای یوه ورځ پاچاهي راکړله که خدای یوه ورځ پاچاهي راکړله ټول به مې ویستي وي بدرنګ له کلي ډېره زیاته مننه که خدای یوه ورځ پاچاهي راکړله ټول به مې ویستي وي بدرنګ له کلي دا ښکلي ښکلي مولونګ د کلي باور دې وشه چې پرې جوړ دی زمونږ رنګ د کلي او که خدای یوه ورځ پاچاهي راکړله ټول به مې ویستي وي بدرنګ له کلي ډېره زیاته مننه ایوبي صاحب له تا نه هم ډېره زیاته مننه کور مو آباد نو اوس به د مصمم صاحب څخه یو څه اورو تشکر سلامت باشین برنامه خوبی است تشکر از اینکه ما را فرصت دادین تصور کن خشونت ننگ باشد پذیرش همدلی فرهنگ باشد تفاوت‌های خود گر ما پذیریم کجا در کشور ما جنگ باشد څومره زبردست ډېر عالي ډېره زیات مننه استاده نو بریال صاحب له تا نه شعر یا ټپې اورو چې هر څه در سره شریک کړل نو ارشاد سلامونه نیکې هیلې مننه چې موږ ته مو وخت راکړ نو زه خو شعرونه مې ډېر نه دي ویلي او نه وایم شعر خو یوه ټپه به درته ووایم په دغه نږدې ورځو کې یو چا ویلې ده ما هم زده کړې وایي به وایي ننګ به بې ننګ چېرته ونه کړي میوند کې شهید نشو ګلالۍ ته دې ساتمه نو تر هغې پورې به ته باید یو ټپه یو شعر یو څه خو به راسره شریکوې همداسې به نه پرېږدوم نو اوس سمه ده د استاد نه یو اورو استاده ډېره زیاته مننه ایوبي صاحب که ته خندا کوي خندا سره یم که ته خندا کوي خندا سره که ته خندا کوي خندا سره یې که ته ژړا کوي ژړا سره یم او قاضي په دې خبر مې ښه پوهېږه قاضي په دې خبر مې ښه پوهېږه قاضي په دې خبر مې ښه پوهېږه امرساني پورې له چا سره یم ډېر علي ډېر زبردست که ته خندا کوي خندا سره یم که ته ژړا کوي ژړا سره یم قاضي په دې خبر مې ښه پوهېږه امرساني پورې له چا سره یم څومره زبردست او وایي یو غزل داسې ده چې راټوله بشي زما دا ړنګه بنګه زندګي راټوله بشي زما دا ړنګه بنګه زندګي چې تېره کړمه یاره ستا تر څنګه زندګي او چې ته راته ډاکټره شي او زه هم خبریال چې ته راته ډاکټره شي او زه هم خبریال چې ته راته ډاکټره شي او زه هم خبریال تېرېږي به زما او ستا ګلرنګه زندګي او ستا شونډې میکده دي زما سترګې د چرسیانو ستا شونډې میکده دي زما سترګې د چرسیانو ستا شونډې میکده دي زما سترګې د چرسیانو ساقي به مو په کور کې وي له بنګه زندګي او جنګونه دماکي دي لویه خدای رحم وکړي جنګونه دماکي دي لویه خدای رحم وکړي زموږ د پښتنو په وینو رنګه زندګي راټوله بشي زما دا ړنګه بنګه زندګي چې تېره کړمه یاره ستا تر څنګه زندګي او بله غزل داسې ده چې استاده له یو مین نه چې جانان لاړ شي دا دې تا ته ډالۍ وي استاده له یو مین نه چې جانان لاړ شي لکه مومن نه چې ایمان لاړ شي له یو مین نه چې جانان لاړ شي لکه مومن نه چې ایمان لاړ شي او قاضي د دې جرم سزا به څه وي قاضي د
د دې جرم سزا به څه وي چې کلیسا ته مسلمان لاړ شي. او پریال صاحب مولا د امینه خو زنه پرېږدم مولا د امینه خو زنه پرېږدم مولا کسر ته می تاوان لاړ شي او ظلم بنکړي مزدورانو باندې ظلم بنکړي مزدورانو ظلم بنکړي مزدورانو باندې خو کعبه ته دغه خان لاړ شي او په هغه ورځ باندې بزمړایم باور دی وشه په هغه ورځ باندې بزمړایم باور دی وشه او په هغه ورځ باندې بزمړایم باور دی وشه په کومه ورځ مو چې لکلی نه عمران لاړ شي. واه ډیر زبردست ډیره مننه خیر ډیر زبردست استادانو. بیا هم استاد لطانه یو څه تشکر از استاد، واقعا غزل و شعر عالیه گفتن. ما شعرهای دو مصرعی براتون میگم، امید که مورد قبولتان باشه. سعدی است میگه سر مپیچ از سنگ طفلان چون درخت میوه‌دار از برای دیگران این برگ و بار دادن. تشکر. ډیر عالی و ډیر زبردست. نو بریال صاحب دا ځل خو نه درنه اورو. بیا زما نوبت شو. ما میوند کې شهید نشو. که په میوند کې شهید نسوې د ګلالۍ بېننګۍ ته دې ساتم. نه غزل درنه اورو. فکر کوم ټلیفون کې لکه چې شته غزل در سره نام دا درنه اورو. خو یوه ټپه درته وایم بس. واو بالکل ښه. وای ننګ به بېننګ چېرته ونه کړي تا به ملنګ کړي دا په څنګ به درنه ځینه. ډیر عالی و ډیر زبردست. او بیګا مې داسې خوب لیدلې نیمه په کټ نیمه د یار په غېږ کې ومه. واه څومره زبردست. استاده نو استاد تاسو نه ټپې اورو. فکر کوم دوی استاد دوی په هغه په ټپې نه ټپه نه دري ادبیات غالبا ټپه نه لري. ټپه یوازې پښتو ده. دوبیتي درنه اورو استاد راس جالبه دوبیتي درنه اورو. والا یک شعر دیگه برات میگم دوبیتی اگه نبود بازم ببخشین. بندک روی گرمی پشت بر گل میکند شبنم چرا در آشنایی اینقدر کس بی وفا باشد. بسیار عالی بود بسیار عالی. نو بریال صاحب نو زه خو به ټپې درته وایم وایي په زړه د صبر تیږه کېږده په زړه د صبر تیږه کېږده هنده ونه یم چې به دوه یاران ساتم او وایي باران وریږي غولی ډانډ شو خوستی لهجه باران وریږي غولی ډانډ شو مو ته سینډل وخلا چې جګه جګه څمه ډېره زیاته مننه. نو استاذه بیا له تا نه اورو ټپې درنه اورو. وایي ایوبي صاحب یوه ټپه داسې ده چې کټ مې د یار په کوڅه یوسئ. کټ مې د یار په کوڅه یوسئ یعنې جنازه مطلب دی که نه. کټ مې د یار په کوڅه یوسئ چې جنازې ته مې په بام راوخیږي نه. او پرون درخت په بالغ پروت وم پرون درخت په بالغ پروت وم نن مې د خاورو بالغ سر ته جوړوي نه. او پرون مې تور جامې اغوستې پرون مې تور جامې اغوستې او نن مې په سپین کفنه کې ګور غاړې ته وړي نه. نو خدای تاسو ژوندي لري. نو بریال صاحب دغسې خو نه کېږي چې دغسې ناستې یو څه خو درنه اورو. یوه ټوکه وکړه بیا به یوه ټپه ټپه ارشاد. وایي ما ویلې زه به درته ژاړم او تا د بازاره سترګې سرې راوړې دي نه. واه ډېر عالي ډېر زبردست. نو استاده نوبت دی ارشاد. پکایی بگو سر یک پکایی یک جالب چیزی باشه. حالا خب از ذهنم نمیاد کدوم پکایی. یک خاطره جالب داری. یک خاطره جالب خاطره جالب همی که در زمان محصولی یک دوست صنفی ما بود بسیار تنبل بود در کار بار همی اتاق داری. یک روز یک مهمان آمده بود ایره رایی کرده بودیم پشت سودا و همی چیزا که بیار که دیگ پخته کنیم. خود ما یک برنج نو برنج بود دیگه چیزایش گفتیم برو بیار برنج تر کرده بودیم که در دیگ بندازیم. ای آمد همی سودا را که آورد چون از دست تنبلی که بود وقتی که سرم میز انداخت ای برنج تر کرده ای هم چپه شد دیگه برنج هم نداشتیم که پس درست کنیم برنج برازی تا پس رفتیم 1 ساعت 2 ساعت شد دیگه حالی میمانیم. این بچاره خاطره ماند از به ای دوستا و رفیقا و صنفی ها رفتن اما خاطراتش ماند است.
ډېره زیاته مننه استاد محترمه. نو استاده زه خو شعرونه نه وایم او دا استاد چې جالبه خاطره خو ما ژوند ټوله جالبه خاطره دی. جالبه خاطره د استاد غو د پونتون جالبه خاطره دا و چې د پونتون محصلین کنه ایمنګ په ګیس ربه کې ګیس خلاص شو نو لوبیا باندې ګړې په دیږي بخار باندې نو په دې ورځ د دې اوتا کې د نوبت کار زمو ان چې کار زو کوم دا نوبت زمو کنه نو ګیس ختم شو موږ د دې اوتاک مالی ته ورغم چې پیسې راکړه چې ګیس راوړم هغه پیسې راکړه هغه وخت کې کالداري وینې پیګم سل کالداري راکړه کې سلوشل اوس وخت ډیر وتلې پیسې میت نو وخت زادګي بخار می مې دادګي بخار کیلو بیا نیمه په خو نیمه پاتې وکنه نو باوجود چې زه ګیس ډبه وېسم چې ګیس پکې راچې ما دګي بخار ویوړه حالت چې کله ګیس والا ته ورغم ورته کاکا دې کې 2 کیلو ګیس واچوي تا صاحب کار کوي ورته والی دغه بخار وروړای دګي بخار ورته لو کاکا زه غلط شوی ما وای ګیس او بیا ما ورته چې ولا کاکا زه غلط شوی ما ډیره زیاته بخنه کوا وای هغه نه غلط شوی چې خپل کې د بدل نه بدل په کوکړی